السلام علیکم. د سر د ویښتانو په باره کې چې یا د سر ویښته په سرمنه کې وکرلی شي او یا ورسره ولګولی شي، د دې حکم څه دی؟ مثلا دا د ویښتانو کې یوه چې منع د دې نه راغلې ده چې د ویښته سره ویښته غوټه کړي. دې باندې په دغه کس باندې لعنت ویلی شوی دی. دویم نمبر دی عام خلک هغه ویګ لګی چې هغه په سر لګېدلی او بیا یې لرې کوي. نو که د دې ویګ د دغه ویښتو معلومات یي چې دا پاک دي، صفا دي، دا مثلا د پلاستیک نه جوړ دي یا د بل څیز نه جوړ دي خو پاک دي، ظاهري پکې پلیتي نشته، که یو سړی دا په سر باندې وتړي د دې دپاره چې سر ویښتان مې نشته او دا یې تړلي او مونځ ته او غسل ته او اودس ته یې لرې کوي که نه، او عام وختونو کې او عامو حالاتو کې کېښودلي دي، نو دې کې هم سباک نشته. دویم نمبر اوس چې کومه سرجري کېږي د ویښتانو، چې د سر د شانه ویښته راغستلی کېږي او هغه د سر په هغه خالي ځای کې کېښودلی کېږي او هغه بیا په هغې کې د عامو ویښتانو په شانتې زرغون شي، دا خو به طور علاج دی، دې کې هم څه مشکل نشته که نه. او حکم یې دا دی چې بیا به دا وینځي هم، دا به بیا په دې باندې به مسح هم کېږي او د دې سره بیا مونځه هم کېږي. ناروا صورت اکه دی چې د ویښتو سره ویښتان ولګې، د بل چا ویښتان راکټ کې او هغه د خپلو ویښتانو سره یو ځای کې، نو دا ناروا صورت دی. یا دغه ویګ والا ویښتان که په دې باندې مسح کې یا دې سره اودس کې یا دې سره غسل کې، نو دا بیا صحیح نه دي، دا به لرې کې او د دې نه علاوه به سر وینځي او غسل به کې، په سر که مسح کې نو دا به لرې کې، په سر به مسح کې، بعد د هغې نه به بیا مونځ کې، دې کې بیا څه مسله نشته.